नो शोरो पर बिस्मिल्लाह बानेगा खुद दीन मखिब आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वे दलील पे सदी दलील पे दा अल्लाह ताला कुरान करीम मुबारक दी फ़इज़ा क़रअतल कुरान फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह ताला फरमाई शिकल तासु कुरान करीम शुरू करे नो तासु दा अगेन सर के आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम हुए। ढेर मोहतरम मुकर्रम इज़्ज़त मआब जनाब मोहतरम फीर नेमतुल्लाह से फर्जंद अर्जुमंद अलहाजुल हरमैन शरीफैन फीर मोहम्मद तोयब से मनव्वर अल्लाहु मरकदहु सजादा नशीन दरबार आलिया मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिहि व सुहाबिहि वसल्लम 400 प्रणाम औडेरो गैरतमंदो पुख्तनो नंग्यालो मशरानो नौजवानानो द अल्लाह जल्ल जलालुहु बंदगानो द सरवर कौनैन ताईदारी हरम इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिहि व सुहाबिहि वसल्लम मुबारकु उम्मतियानो लरेना निज़दोना रातलुन के द्रनो कदरदानानो मशरानो नौजवानानो अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अज़्ज़ इस्मुहु व ला इलाहा गैरुहु सारा ज़मा द द्वारो जहानो खुशहाले कामयाबे आओ कामराने नसीब कौए आमीन आमीन। गुननो उस्तासो द मखीमी द अल्लाह जल्ल जलालुहु दाग मुनज़्ज़ल किताबना चिकम किताब सरवर कौनैन ताईदारी हरम इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिहि व सुहाबिहि वसल्लम मुबारक बाने नाजिल कर द किताब दे द अगीन में द सूरतुल फातिही आयातुन मुबारका स्तासु द मख की तिलावत फातिहा माना दादा प्राणिस्तल और कुरान करीम मुबारकम पर सूरतुल फातिहे बाने प्राणिस्ती की कुरान करीम मुबारक दा से नाज़नीन किताब है चे सूरतुल फातिहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक फरमाई वहीदा द हर मरज द पार शिफा द इंसान का अरसों ने बीमारी सूरतुल फातिहा द शिफा दवाई कोल इलाज कोल सुनत दी कुल खबर अदा शिफा फैदा कोल दा रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु कई कमा मरजुन अल्लाह पैदा करी और सरे इलाजम अल्लाह पाक पैदा करे दा अल्लाह से मकसद दी चे खुदे पखल को बीमारे रावली और तकलीफों न रावली बीमारे सरा रब्बुल आलमीन द इंसान ना गुनाहों न रजई और खत्मई तेना दासी वजूद बनी चेदागा बदन के बसना से बीमारी ने हुई खामा खा बस बीमारी बदन की हुई खो पागे बाने द सबर मुजाहिरा
او رب العالمین جل جلالہ انسان تا پدق بیمارے پا صبر بانے دخپل جناب علی مبارکینا پور خیرونا برکتونا ورکی دنیا کے مولا اللہ لڑ مقام ورکی آخرت کے مولا اللہ لڑ مقام ورکی نورازی با بیمارے خود مدینی منوری جانان مبارک فرمائی وہی کو کم انسان سورت الفاتحہ دا مبارکہ تلاوت کی او بیمار بانے چفکئی او بو بانے چفکئی چیو بانے چفکئی او دا بیمار لورکئی اللہ بددی آیاتونو دا برکتا دے انسان لا صحت کاملہ عاجلہ قائمہ دائمہ دا بولا اللہ پاک ورکی وجہ صدا زمون طول علماء صلحاء اگا فرمائی چرا تمام قرآن کریم مبارک نچوڑ چھے دے آگا پا الحمدللہ رب العالمین مبارک تر ولد والین امین پورے پدے کہ اللہ خود دے او بیادا تمام قرآن کریم مبارک نچوڑ چھے دے آگا پا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پروت دے او بیا دا تمام قرآن کریم مبارک نچوڑ دا بسم اللہ پا دا غبی کی پروت دے او بیا دا غبی تمام نچوڑ دا بسم اللہ پا دا غیو ٹکی اعلان دے ٹکی کی پروت دے سناشنا خبر دا قرآن کریم مبارک چکل انسان شروع کی نو شروع پا بسم اللہ بانے دا خود دین مخیب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وے دلیل پہ صدی دلیل پہ دا اللہ تعالیٰ قرآن کریم مبارک دی فَإِذَا قَرَأَتَ الْقُرْآنِ فَاسْتَعِذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اللہ تعالیٰ فرمائی چکل تاسو قرآن کریم شروع کرے نو تاسو دا اغین سر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہوئے بیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بوے دا الفاظ مخامخاوے دا قرآن عظیم مبارک پا شروع کی قرآن عظیم مبارک داغین مخی دا بسم اللہ دام ڈیلوی شان و کمال لری حضور پاک مبارک فرمائی وہ ایک کل انسان یو کار شروع کئی آغا زید یا رکول ولینی لوخین زل ولینی یو خبرہ یو شیر آغستل ولینی خوش شروع دی پا بسم اللہ الرحمن الرحیم بانے لیکن چکم انسان بسم اللہ ویلا دیلوی خیر دیلوی برکت بدغ انسان تا ملاوی دی وجنا قرآن کریم مبارک کے دا بسم اللہ کلمہ مبارک چے دا نو دا نور لس حروف دی بی سین میم بیا الف لام لام ہی بیا الف لام را ہی میم نون الف لام را ہی میم نون میم نو یہ میم الرحیم کے رستو نو دا نور لس حروف دی دا مدینی منوری جانان فرمائی کہ کم انسان پا یو خکار باندے بسم اللہ شروع کئی کہ انسان دکان پرانیزی تالک الاوی امنم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوئی بہترین خبر دا نو کہ کم انسان وظیفہ دے رکھئی نو دا جہنم نور لس فرشتی وی اللہ جل جلالہ بے دا بسم اللہ کلمی پا برکت بانے دا جہنم دا نور لسو فرشتون پا امن دون الوی خیر بورتا ملاوی او کم انسانو دا کیدا او سور اخلاص سور فلق سور ناس دا دی پزان بانی چپکا نو دے دا اللہ تعالی جل جلالہ پا حفاظت کی دا حفاظت ذمواری اللہ پاک سر دا فرشتوں پا ذریعہ با دا سر امداد کی
د دې وجنا یو سړی او پلار باندې روانو مزل کوي بل مرګرم ور سره وي خدا کم مرګري چونو دا منافقو انې پړه کې د سره بغض او کینې لرلا نو سفر کې چې د سره داسې مرګري چې هغه حاسدي بغضي کینګري نو بیا و خطرناک خبره د الله دې موږ او تاسو د بغضیان او حسدګرو نه بچو ساتي امين نو شریک الذینو شپه پیرالا او چې کله شپه رالا نو ناګنه دا کوم انسان چې ود کېده نو دغه وخت کې د الله پاک ته ځان پاوالک مثلا دا چې ود کېږي دا خیلاس شری دا بد دې خیغ وقت دلان دکی او دا خپی با دا سرا غنڈ دکی نو که سڑے سوچو کی نو غنڈ محمد جوڑی گی صلی اللہ علیہ وسلم اول پدیو دش دا سنت تا دسل شہیدان و ثواب برتا پدیم لاس تا پدی طریقہ ملاوی بسم اللہ دیویلا دا ہر موزد شین بدی اللہ حفاظتم کئی نو دا دوران کسی دی کلو دکی دا ناگنے بسم اللہ کلمہ مبارک پا زبان رالا اگلو نارے دی دوران کے ندو پا خلا مبارک بان رالا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ کلمہ مبارک ہوئی اوے دقا دوران کی دیو دش مدا کم مرگری چه بغزیو حسد گرو د تور راخ کچ بسوس موقع دا زنگلم دیو تپوس بیرانا سوک کئی او دتا دا پتہ نہیں لگی چی دا اللہ یو اسم ذات و دو صفتی نمون مبارک آغشتی ناشنا خبر دا ناگنا دا منافق دا موزے انسان تر روا استلا او چکل دلر آروان شلوئے ناگنا دغ دوران کی دلر آزی پتر گزار کئی اللہ رب الجلال جبریل علیہ السلام تویا جبریل آئے علیہ السلام مبارکہ لبیک یا جلیلہ لار شاہ پلانے علاقہ کی زمایوں نیک بندود چکلود کی دلو ناگنے تران زمانو من مبارک کھڑلا او شوریو کبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ کلمہ مبارک ویلی دا اے جبریل علیہ السلام مبارک لار شاد دغ انسان دا مدد پارا جبریل امین علیہ السلام مقام صدرت المنتہا دید آسمانون نبرا آغزین آواز لگولو لا تقتلوه فإنه حبیبی لگ بولو نواز سرکنا ایسا کسان نانا یخنے خفکڑی جکل دغه شي ګرمي شي نو موږ خدای ګرمه خفه کوي یخنه आवाज نه کوي دا باندې کسان لګ بیدار دي او باندې کسانو باندې د خوب سرشت لګ بیدار شي ګوري ما ته ګوري اے برنه आवाज وکړه لا تقتلوه فانه حبيبي اے پام کوا دی قتل نه کې تا ته صفت چې د الله دوست زمام دوست دی زما دوست دی مرګری میرے د جبرئیل علیہ السلام आवाज قد قهر आवाज در باندې روح کنړو د شړی نه پلک شوی عادیان او سمودیان باندې आवाज د جبرئیل علیہ السلام نه راغلی یو आवाज سره داسې غبرهټ आवाज او چې داړو نه ټک او پلک داږي چودلی
الله خو عجیبه نظام دی بیا جبرئیل علیہ السلام आवाज د کوم ځای نه کړی دی د سدرۃ المنتهى نو د تور راغشته دا چلتا आवाज راغی لا تقتلوه فانه حبیبی پام کوا دې قتل لکه دا زما مرګری دی نو د شاته غیر چا پیرو کته تورې واپس کې خو ځکه आवाज ډیر د غبرهټ او د یری आवाज و چې دا आवाज پیراغه دوباره بیا راغی واپس بیا ور روان شو چې خاموشي د سخو په نظر راځي نه دوباره بیا ورتوش چې دا سه ورتوش نو جبرئیل امین علیہ السلام سلورم اسمان تر رسیدل نو دې بیا ور روان شلو بیا ور आवाज ور کلا تقتلوه فانه حبیبی پام کوا چې دا سړیو نو وجنې زکه چې دا زما ملګری دی دوست مې دی دا زما دوست دی پام کوا له گزار ورنکې دا سړی بیا را واپس شګیر چا پیر شاته کته چې आवाज کیږي سوچتنا یو شیبه ولار دی خاموشي شو تدریم پیره چی آواز کاؤ جبریل امین علیہ السلام مبارک زمکی ترا رسیدل دی نو دی بیا ور روان شلو بے آواز ورکی لا تقتلوه فإنه حبیبی پام کوا چه زما دا ملگره دا قتل نکی زکا دا زما ملگری دی دا زما دوست دے چه دے و توی شاتے ہو کتا چه وی کتا جبریل امین علیہ السلام مبارک رو رسید چرا رسیدا دا دے منافقنا دا دے حاسدنا دا دے کی نگرنا دا دے دشمننا دا دے منافق نے ٹاس دا سرت قلم کا سریوزے پروتے و تنے بلزے پرتدا ناگنا چه دا کم انسانو ددی پا دی درزار بانے دی راویخ شد جدا زیو کتا نمرگری سریوزے پروتے و تنے بلزے پرتدا جبریل السلام نا اویرید پا دبانے لچناغے اور توید اللہ بندہ یریگ بنا زد اللہ مقرب فرشتہ ما تاثر چیدہ کم ملگری راگلیو تا منافقو بغزی حسدی انسان اڑکی تاثر دشمنی لرلا خوچی کلتو دکی دلی نتا اوی چی بسم اللہ الرحمن الرحیم جتا بسم اللہ نم واغست اولاد کا اللہ پاک تزان نو اللہ رو لے گلم دی سڑی تو وجہ لے نو اللہ دی وجہ ما تو سگو رہی کہ کم انسان یونیک کار کئی مکینک کار کئی او بسم اللہ ویلا اگا کار میں خدے ولدہ سے سمی ورکی چی دا خلق بوتا حیرانی بسم اللہ کے ریلوی برکت دی ننم بدا اللہ ور سر اخلی بعد کسان وی کہ یو کار سڑے کئی انشاءاللہ دی ور سر وی انشاءاللہ کم ریلوی خیر دی سباب انشاءاللہ دا پلانی کار کو انشاءاللہ کدا دیوی انشاءاللہ کدا اللہ ارادو شو اللہ ویزا انشاءاللہ زما امدادون بدسری لکه چه خبره دی ما تپاوا لکا ایو سڑیو بعد کسانی اگی خو انشاءاللہ کسو تیلک انشاءاللہ و سروی سکے ویزم میلیتا فمیلہ کے سکے وی خرلم وی انشاءاللہ ور سروی کنا چه انشاءاللہ میلیتا لارشم انشاءاللہ بیا بخرلم آگا ورطویے خو خرلم انو دیکھے دے انشاءاللہ سکار دے اسا چہتا اس ماتوی چه انشاءاللہ پکی ہویا وچه کم وقت ملے تلال بچتا بی جیب تراش پیش شوی دی اخر پیسی جسوم روی نو آگیت نخب پپخا واغش دی چه خر خوک شا او جیب کے لاسو بیم برابر کردے دا
او چې کوم واقع کولاو کا کسته ہوئی ویرا لاس می پا جیب کی ہوا تو جیب تراش را بانے پیخش وی خواہ داغین پس دیرا روان شا اچھی چاور توی انشاءاللہ ور سرویا نو دو خودے کا نم پورے خندہ گوندے کھڑے وا ناغتوی مرگری انشاءاللہ چتا نلانم نو انشاءاللہ منڈے تا اور سیدم نو انشاءاللہ نو خر میں خوخشو نو انشاءاللہ چے پیسے میں اکتے نو انشاءاللہ پیسے نوی آگا ورطوی خورکا شد انشاءاللہ رسول خوان پیداش تا خطا خو مکی انشاءاللہ نوی اس کو سمرہ پڑشوی انشاءاللہ تا نو دا خدای نوم باندې شروع کوا انشاءاللہ دا اللہ امدادون بتا سر شامل حال خدای دی مونگا ہوتا سٹولو کی دا بسم اللہ قدر پیدا کی امین ہوئے جدی وجین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک لا قیصر روم بادشاہ ورطا خط رو لے گا وی زما پا سر بانے در رازی کس علاج درا لو کدیر علاجو نمیو کا سینسدانان ڈاکٹران لوی معالج میرا غستا چه زما علاجو کے خو سب نوی چه زما دیر دوئی میں استعمال کا اگر چه دا سوکتوی ما تا خود مدینی دا جانان خولے وینا یاد دا یو کستوی کاغذ را لراک یہ کاغذ یو لور کا اگلنو پاغی بانی ورطولک بسم اللہ الرحمن الرحیم اگا پرزے والا بند کا دتوی چکل دا بانی در رازینو پہ ٹوپے کی ذات سرکی دا و تے ڈیرا خدا ریشان چے اگے کی خو سڑی ٹک تاکش بس مڑا چی چابا در بسر دڑو اگتا بیوی وقت صاحب مالا ٹوپے را کا ٹوپے وجی چا بسرولا خودے بٹی کھو نو یوزل عمر فاروق رضی اللہ عنہ پسر درچ چاوتوی سے پلانی کا ذریع ٹوپے دا کنا وجی کلے روڑے اگا پسر بانے کی دے اللہ سڑیل صحت ورکی چے دلے روڑا چے پسر کی خونو حضرت عمر فاروق سے بنگو سر ٹھیک آگا وی لکا دیکھے سے چل دیجی ٹوپے اس پڑھ دا پکیو پرزا پرتا ہوا اگلو سونا مکی جد بخبل اللہ سو مبارک وانی دا اللہ مبارک نام مبارک لکلے وا چویلی دل پاگی بانی بیالی کری دی چی بسم اللہ الرحمن الرحیم واپس بند کا بھی معلوم دادا چی با طاقت پکشتا اللہ کا طاقت پکی ولی راگی دی کہ دا اللہ یو اسم ذات نم دی دو پکی دا اللہ صفتی نمون دی ڈاکٹر سے ہر سوک چاگہ کم وقی مریض گوری ناغا دن بسم اللہ ہوئی تو گورا چھ دل خودے پاک ناغا مریض لشفا دے ڈاکٹر صاحب دا خلی نور کئی کہ نور کئی اور دا مونگ دا بعض حضرات اگی چی چٹے لکی دا اللہ نوم پیوالی دیر خیستا بعض کسانو پا چٹے ہوا شافی لکی لی چھ ہوا شافی اللہ ادھل شافی انہی شفا ادھل خودے در کی نخکل خبر دا بہترین خبر دا خدا اللہ نوم کے ڈیلوی برکت دے جواب رکھے دا اللہ پنوم کی یارا قسم پا خدے دا خدے پنوم کی دا سے طاقت تے کنا سنگ چے دا خدے طاقت تے نگا سیدی نوم کی طاقت تے عجیبہ وزن لری و عجیبہ شان لری ذکر چے دے کہ یو اسم ذات و صفتی نمون ذکر دی رزیرتا پا مزا مزا ویما و تاسو تم گورم چے سا سر در بانے راضی کے نا پا ما خواہ سر کئی اور جدا کم کسان سبحان اللہ وی دی بانم کئی اور جدا کم کسان بالکل خاموش دی نکی دی شی دی بانے بیا سر نکی بیدار شیئی خواہ دا اللہ نمالما ادرے پیرے اللہ لما ادرے پیرے رحمان لما ادرے پیرے رحیم لما ذکر شدا اللہ نمون دیر خواگری نمبر ایک بگیدہ دا اللہ
چې د کوم انسان په بدن کې لغوندم د محبت هغه نقشه د الله او د نبی او د قران موجودي بدن کې وجيبه او انقلاب پیدا کړي رب العالمین جل جلاله دی نمون الله ډېر لوی شان دی ډېر لوی فضیلت دی ډېر لوی برکت ورله الله پاک جل جلاله ورکړي سبحان الله که ارسو کې وای بسم الله کې ډېر لوی برکت دی حضرت عیسی علیہ نبی علیہ السلام مبارک پلار روان دے مزل کئی مخ تو قبرستان دراغے عیسی علیہ السلام له خدای ډېرې معجزې ورکړې وي یو معجزه دا چې جنازه روانه و د چا به پلار مړو د چا به مور مړه او یکدم ورته دا سوبري چا به ورته یې دا می پلار دی چا به دی دا مې مور د ښه خوښه د نه چې د الله په اذن ژوند دي سبحان الله په ایمان وای چې جنازه روانه و دا بعضې مشران او د بعضې نوجوانانو د سترګو نه په سیوخ کې رواني خفۍ او بعضې کسان چې هغه وایي بس ښه ده چې کار وشو او داسې کسان هم بل هم یو جنازه کوله مولیده او داسې مې ولیده چې توبې مې وکړې میں اللہ خورے داسې اولاد نه مونږ او تاسو بچو ساتي دې ته لباسي اولاد وای لباسي اولاد لا مړ دی مړ د مړ ستاړه در نه کوي ای هي ستاړه در نه کوي مړ چا پیرا جنازي نه مخکې بیان وکړ غیر چا پیرا مې کته یا حضرت سے تبوی معمر سپینگیریو میں تو جنازوں کا ما تو یہ نصیب سپیکر تو والا بس تب اللہ اکبر میں بس جنازہ خودے مالا بیا خودے راک ما جنازوں کا گر چاپے رہے میں نظر واچو چدرانا مال تو کہتا اگر تبوی حضرت تو خود جنازہ کی نوی وی ماوی چیسیم دلتزما پلار دا پنگ روڑی نو میں چسل جنازے دا پکلا بیل افسوس مقام دی ولې دې مور او پلار مونږ او تاسو سره څونه خوارې کړې دي د مور او پلار تپوس که ژوندي وي امید ته که وفات شي دا ښکلې خبره ده چې د جمعې په ورځ راغلي او د مور او پلار سلام دی وکړه څنګه چې تا ته په جون کې د پلار او د مور د مخ په دیدار د قبول شوي حج او د عمرې ثواب ملاویږي دغه حساب د جمعې په ورځ د مور او د پلار سلام باندې تا ته د قبر نه د قبول شوي حج او د عمرې دا بهترینه خبره ده عیسی علیه السلام به آواز ورکړ وی خوښه ته نه چې دا پلار د ژوندې که وی خدای د سره خو که دا خو به ډېر ښه شي که زما دا پلار الله ژوندې که وی حق کېده کټ کېده بس خلک هم ټولو نو جنازه کې خو جماعفیر وي یکدم ورته عیسی علیه السلام مبارک وی کېنه چې کټې کېښه د مړي د مخې کلاو که څه ښکلې اواز ورته کوي هغه ملته د الله نوموي لږ بولنه واسه څه ورته وی یکدم ورته وی قم بإذن الله
پاسه د الله په اذن سره الله په حکم پاسه بس یاره غمړې باندې کې ناس خلق به حیران شي بعض علما وایي چې د کوم جنازې کټ به دغه مړي کې مړي به وړو کنه نو چې هغه به ژوندي شوي دا کټ اوس ما ته پرېږدي په خپله به جومات ته او د ډېر خوشحاله جون خو د خدای لوی نعمت دی کنه آدم علیه السلام مبارک چې کله بدن ته روح راغی د اولاد نقشه ورته وښوله وی الله دا یو نوم پکې دا داود علیه السلام دا څوک دی الله وی دا به یو پیغمبر راځي وی 50 سال زما عمر دل ما ورک او ته ډیره خبره دا 50 دش 1000 سال داغو او چې کوم وخت اسرائیل علیه السلام راغی اور ته وی چې آدم علیه السلام ازان برابر کوي ستا او ته وی چې ټیم دی برابر دی کړ هغه ته ویل خو دی څنګه وی د خدای نه وخت زما خو سم لا 50 سال پاتې دي هغه ته وی ته چې کله بدن ته روح راغی نو تا ته الله د اولاد نقشو خولا نو داود علیہ السلام دې پکې لیدل نو چې تا 50 سال غل ور کړیو یره وی خفن شي خو پېښوي په نه جون انسان ته دونه ګران دی جون انسان ته دونه ګران دی زموسته کله حشر په میدانم سړی را پاسي الله پاک نو دی به الله ته وی الہ العالمین لگ جن را لبیارا کا یا اللہ دنیا تمہیں بوزا پروردگار علما لگن دے ٹیم را لرا کا چزلار شما فاصدق واکم من الصالحین فاصدق نو تصدق و خیراتو بڑی رو کما او بیا به د نیکانو کارونه کوما معلومه دار چې دا وخت په انسان بیا غواړي خو بیا نه ملاوي نن خدای را کړی دی وای سبحان الله دا یو لمحه دا یو سکند زموږ ستاره ډېر قیمتي دی دا قیمتي حسابيږي زموږ د جمعې منځله کې زونه شیطان راځي کدا د دې ځان سره د لکه تفریقو کې که خیری دونه سبحان الله او دونه د الله نوم غشتي او دونه درودونه ویلي چې که خیر دي زینزینو عمل نامې ځان له ثوابونو ډکه کړي او باندې کسان چې راځي نو هغه چې کله به بس کې باندې پکې دا شي داسې کنه زه یو کې یو ځکه ماته یو کسوي چې مولانا صاحب نن د جمعې موږ سره واو کې مې زه ډیره خدا نو الته خو زما خو د جمعې مزداشي چې دونه خبره ووري نو یو کسو نو هغه ماته دا غړې داسې کا او شاګه داسې کنو ما مرته داسې ما بیا غړې کې خو نو دوباره بیا یو لسمنټ پس بیا داسې کنو ما مرته داسې کا چې درې ما پیرو کنو بیا ورته ما غم داسې کنو ما هم داسې کا هغه کسو یاره داسې مولي شه بجې په کار دي چې زه ته داسې کوم نو غم داسې چې بیا روز موږ شو وی مولي شه په دې پینو کومې چې د تپتاو لګي چې غاړې یوازې تاسو سره نه ده ما سره هم ده او کله پټې مې وای ته نه پیږي خو زمونږ د باندې کسان د جمعې مازه والا خو پزان پیږي نه منځ ته کدا څه نه ده هغه ماته توجه کی ماته پته د میزه عادت د داسې کسانې ما چې هغه ټیم مم خبره بیا وروسته خبره ده ما پای په خبر کې د کوټ روډ باندې احمد خیلو کې ما بیان کوم یو بابا او صفات دی یره 125 سال عمر یو داخم شورمان صاحب را سراو او دا سه مخامخ ما تناستو 105 یره کده چې دا چل کړي یې دا چل کړي یې په الله نو 125 سال عمر یو دا سه مخامخ ناستو او دغه سه ناستو ما په کم 2 غنټې تقریر وکړ چې دعا مې وکوي بس نو ما وته بس ته کنه مې چې له خوښي ز په ځان نه پیښ مې وا د 125 سال بابا سره سو دا سه کسان مشتا نن په قبر کې پروت تړم وته دعا کوي نن په قبر کې پروت دی رم وته دعا کوي الله دې دغه مینه په تور لحد کې پکاري دمو خو بدغه کاری کوم سره چا محبت او مینه کړي مونږ ول نور څور کوم خدای دنیا مولا خیسته کو اخرت مولا خیسته دواړه دعا به وته کو دواړه د دنیا به مرته کو د اخرت مدد مونږ باندې حق دی چې مونږ وته دا دعا کو ځکه چې مونږ منور سکو نو ما ته وایي
عیسی علیہ السلام بدا مړی را ژوندې کول اپوزیشن خو هر زمانه کې جواب را کی کني اپوزیشن مخامخی ما تو ګورئ چې دا چا کم مړی برا ژوندې شه بعض علما وایي د عیسی علیہ السلام په معجزه چې څونه مړی الله را ژوندې کړي دي هغې ودونه م کړي دي بچي م ولا الله ورکړي دي خو په رنګ کې به د ځنکدن هغه زیړوالی هغه اثر به و را ژوندې کړي دي الله پاک مړي د عیسی علیہ السلام مبارک معجزه وه دا د مور نه چړون پیدا شي په دې باندې به چې لاس راخ که الله به ولې سترګې بینا کړي لږ بولنه واز سره سترګې به الله بینا کړي دا ابرس مرض نه دی ابرس ابرګي څوک وي کبې وخوړه هغې په دې شملې اوس کلي کې څه لانجه وشوه خو زمونږ دا بعضې ملګري خو داسې چې هغې د کب هغه شملې مو پسیس کې او په مستو کې غوټه م ورکړې لکه مې دا څنګه خو دا ابرس مرض دا د الله را طرفه دی دا ابرګي مرض چې څوک به ورله راغی عیسی علیہ السلام به پې د پاسه لاس راک که الله به ورله صحت ورکړي بغیر کریمو بغیر پاوډرو بغیر ټوکونو به الله غله صحت دا معجزه د حضرت عیسی علیہ السلام وه بله ورئ عیسی علیہ السلام مبارک با د خټو نه مارغه جوړ که پوکي به ورکه ناګه نه وزرې به وي لا بړو پر به وایي دا معجزه د عیسی علیہ السلام وه په قبرستان باندې به چې تېرېده چې کم وخت یې مخبرې کې داسې د قبرونو ته لاندې نظر واچو تمام مړي به ورته ښکارېده چې په عذاب دي که نه خوشحاله ای های دا مخبره به داسې شي په دې بدله مړي به ورته ښکارېده چې په دې قبر عذاب دی دا خوشحاله دا جنتي چې وی که ته یو نوجوان باندې نظر شه چې د خدای په عظیم و عذابونو کې د خدای په قهر باندې مخامخ خدای مونږ ټول د عذاب قبر نه بچي لږ بولو نواز سره خدای مونږ ستا د قهر او د غضب نه بچ کا که هغه دنیاوي دي او که اخروي دي او په ایمانې کله ناکله د تور لحد دا ډومبې شپه ځان ته را مخکې کوه دا ډومبې شپه ده دا کله ناکله د شپې چې د کمبل راواچې دا ډومبړې شپه را مخکې کا ډومبړې شپه را مخکې کوه ځان ته دا ډېر سخترین ټیپ دی سخترین دا دومره سخترین ټیپ دی که نه عثمان زیدورین بچه رال مبارک با قبرستان کې داسې وجړه ګیره ګړه وه دا ګیره مبارکه به لونده شوه چا ورته وی حضرت نور کله چې ته دونه ژاړې نه وایي ما د مدینې د جانان نه اورېدلي دي چې کوم انسان باندې دا منظر اساړ شه دا ډومبنې پوړې د قبر ده ټول منازل به پې ښایسته وي نو زه ځکه دلته چې راشم جاړم خدای ته چې خدای دا ځای مې خراب بک دا پوړې مې خرابه بکه دا نقشه به خرابه بکه ځان ته کله تصور کې دا ډومبې شپه د قبر را یادوه ټول عمر داسې نه چې شپه شوه ورځ شوه سهار شو ماښام شو نن مې دار او نړه نن مې دار او نړه کله ناکله پکې داسې یو لس منټه د تور لحد د ډومبې شپې لم ورکه دا منظر را مخکې کوې د دې ملګرو ته هم کله ناکله ګاډي کې ویم چې خدای دې خیر کړي دا څونه خلک چې راغلي او په لحد کې دي کېدي طبیعت در باندې ولګي په ایمان یو بل د زد په زد باندې چارې ډزه ډزه او ډزه ډزه والله که څوک رحم در باندې بیا داسې نه وایي چې په مذهب یې وروله په مذهب یې وروله نه 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 بس تا باندې هر سړی په زور لګیا دی نو دا منظر کله ناکله ځان ته مخکې کوه تور لحد دا را روان دی که نه یادې مه یادوه خو را روان دی الله دې په موږ ټولو باندې دا سختې مرحلې اسانې کړي د دنیا ژوند دې مراله خدای ښایسته کړي د آخرت ژوند دې مراله خدای ښایسته کړي الله دې د الله د غیظ او غضب نه بچو ساتي عیسی علیہ السلام مبارک شو کته یو صاحب قبر پروت دی او په هغه د الله سخترین عذابونه شروع یو عذاب زی بل عذاب را روان یو عذاب زیو په بل را روان دی بیدار شي جی عیسی علیہ السلام مبارک پہ تیر شي اے گلو نور عیسی علیہ السلام مبارک دیر مدبات پا دغا قبرستان بانے دوبارہ راغللو
نو چې ویلی دلا او بے نظر واچولو چې کوم صاحب قبر د الله عذابونو ته مخامخ هوا نو چې ویلی د هغه جنتی مزیدار تختونو باندې ناز دی یاره خو ناشنا منظر ولید نو تعجب یې وکړ کریم آئے خدای استاد خلی خدای نه قربان شما خدایا کریم ربا دا انسان چې د دې طرف بدلما سب عذابونو کې گرفتارو چې داغه طرف رالما د قبر نقشه دی بدل کړی جنتی تخدنو باندې د پاسناز دی رب العالمین ورتوی صالح سلام مبارکا دام زکا چکلت ددی طرف اتلی او صاحب قبر عذاب کے پروتو دن گناہ نشیو خطاگان شوی ہو شکل دی وفات کی دلوئے دن یوم شم بچی پات شو اغارو رو رالوی شوی او خپل مور مکتب دا مدرسی تا مولانا سیب لبوتلوی مولانا سیب ورطوی چی بچی اویا بسم اللہ الرحمن الرحیم نما شم بچی یو اسم ذات زمانو مغستی یو رحمان و رحیم نو پلاری زمان پا عذابنو بانی گرفتارو یو عذاب بدللو بل عذاب پیرا روانو او دل تماشم بچی با اللہ رحمان رحیم زما صفتوں نے ذکر کھولا نو زما دا محبت او زما دا خدایشی دا پا محبت کرالا جوش کرالا زما رحمت پا جوش کرالا چی بچی ما پا اللہ رحمان رحیم یادے او پلاری پا عذابنو گرفتار دے دما شم بچی دا بسم اللہ کلمی پا برکت بانے میں دا پلار دا خبر دا عذابنو نقشا پا ثوابنو بالے او دا جنت پا نعمتنو بانے بدل کردے دا دیو ما شم بچی دا برکت دا پلار دا خبر نقشا بدل شوی دا نو اشتا ما شم بچی چی بسم اللہ ہوئی کروٹے خوری و تویا بسم اللہ والا برکت اللہ ورتخایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتخایا بہترین خبر دا اللہ پاک دی زمانگو استاسو پا جب و دق دا اللہ دا محبت ترانی دا دی اللہ قائم و دائمی وساتلی کی زمانگو استاسو دا ٹول و ملگرو دا ازیری دا محبت دا مینا دا جذبہ دا دی اللہ پاک دا قبولیت مقام تورس